د خیبر تحصیلي باړه کې د جنکو زده کوونکو د تعلیم په نیمه کې د پرېښودو اندېښنه پیدا شوې ده. په باړه کې 12 پورې ګورنمنټ ګرلز پرایمري سکولونه غیر فعاله پراته دي. په سکولونو کې زده کوونکو ته د تعلیم ورکولو لپاره استادانې نشته. په خیبر ضلع کې 48,000 ماشومانو لپاره 442 استادانې تعینات دي چې د 108 طالباتو لپاره د یوې استازې تناسب جوړیږي. د خیبر تحصیلي باړه کې د زده کوونکو د تعلیمي سلسلې د نیمګړې پاتې کېدو اندېښنه ده. د سیمې خلکو د تعلیم د محکمې د اعلی چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د تعلیم او خصوصا د سکولونو د حالت د بهترۍ او استادانو د فراهمۍ لپاره ګامونه واخلي چې دغه شان د دې ځای ماشومان د تعلیم په کالو سینګار شي. زه یو عام شهري د بوړې بازار دلته چې څومره سکولونه دي د ښځو وړکیو په دا کې کافي چې کم دی استوزانې نشته دی. بیا چې کم سکولونو کې استوزانې وي نو هغه سټاف چې کم دی مثال پرایمري وي په هغه کې ټوټل 3 ټیچرانې وي او چې څومره هغو له هغه کېږي هغه روشي یوه ورځ وي 3 ورځې نه وي 2 ورځې وي 15 ورځې نه وي. نو د مونږ چې کم الوکې هغه د ضلع خیبر د اوپرېدو کم رسم رواج دی نو په ښځو وړکیو باندې سبق نه ویایي چې کم یې ویایي هغه بیا په داسې طریقه دی چې مثال بیا د حکومت طرف نه هغه سټاف پوره نه مهیا کېږي نه هغه صحیح طریقه باندې توجه ورکوي. مونږ دا غوښتنه کوو د حکومت پاکستان نه د دغه KPK حکومت نه چې یاره دلته کم د ضلع خیبر 1219 تر 20 پورې داسې سکولونه دي چې هغو کې سټاف کمی دی او هغه د سټاف د وجې نه چې کم دی د مونږ تعلیمي هغه چې کم دی هغه برباد شو. د مونږ ښځې وړکې د مونږ بچې چې کم دي هغه د تعلیم نه محرومه پاتې کېږي. نو مونږ دا اپیل کوو چې دلته د سټاف او ویسرا چې کم د دو مشکلات دي چې هغه زر تر زره حل کړی شي.